بیا شروع شولې په ما د غم چپې بیا بې خوبه بې ارامه مې شوې شپې. جی ملګرو دا وخت ما سره ناست دی چې تاسو ټول ډېر ښه پېژنئ د ستارو محتاج نه دی مویز د مویز نه به تپوس کوو هغه هم راغلی و د فوډ فیسټیول له ایونټ له نو تپوس پتې کوو چې څنګه انجوی یې کړه کو نه یې کړه او مخکې د هغه څه پلانینګ دی څه البم را روان دی څه سانګ را روان دی د هغه نه به دا تپوسونه کوو. جی مویز بھائی ډېره زیاته مزه یې وکړه. داسې ایونټس کېدل پکار دي او تلل پکار دي داسې ایونټس ته لکه یو آوټینګ دی یو ماحول دی خلک چې دی خوشحالېږي نه یو ریفریشمنټ ماحول ورته میلاو شي نو نو ډاوټ چې ډېر زیات خوند یې وکړو موږ ورکې رساکشي مو وکړه او بایلله پکې اسلام آباد والا ډېر زیات وو او هغوی به هر یو کس په رسۍ راښکله نو خیر دا مزه پکې او انشاءالله زما یو نوی سانګ را روان دی غالبا سیټرډې دی انشاءالله اوس بس صرف سب ټایټلینګ هغه پاتې دی هغه وله کول دی او انشاءالله سیټرډې باندې به مونږه غم چپې د غني خان پویټري ده کمپوز کړې ما ده او دې ته دویمه خبره دا ده چې دا خبره اوسه پورې ما نه وه کړې خو ویډیو ورته ما خپله جوړه کړه کیمره مې راواغسته ولې چې کسان نو ټول بیزي کارونو کې او بیا ډېر زیات ایکسپنسیو هم دی ډېر زیات پیسې پې لګي په ویډیو باندې ما چې راځه لږ بچت به وکړو او ما ځان ته ویډیو خپله جوړه کړو ویډیو باندې به هېڅ دغه نه کوي ولې چې هغه ما ځان له یوازې ځان باندې جوړه کړې ده نو که هغه لږ کمزوري مې خیر دی تاسو اډیو واورئ د هغې ایډیالوجي چې هغه څه مطلب کانسپټ څه دی هغې نه خوند والی ضروري نه چې هغه تاسو ګډ کړي یا ډېر زیات خوشحاله کړي انډیویژول کس پې اوري خو لږ ښه په مزې پوه کوي پې ځان صحیح ده ستاسو یو ډفرنټ سټایل دی او ستاسو مینوال هم شته د هغې سټایل خوښېدونکو ډېر خلک دي که نه نو د هغې ګانې نه چېرته څه یو کړی نیمه خو تاسو ما ته داسې دلته کې ووایئ بیا شروع شولې په ما د غم چپې بیا بې خوبه بې ارامه مې شوې شپې یو خوند یو خوا شراب یو خوا ساقي دی بل خوا ګوټ کې مو لاړه وي تسبې بیا شروع شولې په ما د غم چپې بیا بې خوبه بې ارامه مې شوې شپې یو خوند یو خوا شراب یو خوا ساقي دی بل خوا ګوټ کې مو لاړه وي تسبې. ډېر زبردست مویز بھائی ډېر زبردست انشاءالله دا به سوپر ډوپر هټي I hope so. او تاسو ووایئ چې دا به څه ریلیز کوئ که تاسو به چینل ریلیز کوئ زما خپل یوټیوب چینل صحیح ده او ډېر خلک دغه کوي که نه چې میسیجز کوي لکه وي ریپلای نه کوي زه ډېر ټایم بعد اوزګار شم ورته جاب کوم مشکل یې که نه فیملی ته هم ټایم ورکولي جاب هم کولی نو زه میسیجز ډېر ټایم بعد یو هلک مې ملګری دی هغه هغه چلی نو چې خلک وایي که دی میسیج وګوري ریپلای نه کوي نو هغه خو ورته ریپلای نه شي کولی او ورته څه ویلی شي خو تھینکس وینکس هغه هم کوي خو چې چا ته هم ریپلای نه میلاویږي بالکل دغه کېږی مخ افغان مه پکې نه ولې چې زه ډېر ټایم بعد خامخا زه میسیج ریپلای خامخا کوم او زما ډېر زیات خوښ چې څوک ما ته میسیج وکړي او زه هغې له ریپلای ورکړم. صحیح ډېره مننه مویز بھائی مویز بھائی له به مونږ یو مشوره ورکړو چې کله هم د ستاسو څونه فالوورز دي که نه نو که دې له تاسو چېرته کې داسې یو ګنټه نیمه لایو راځئ په دغه خپل یوټیوب چینل نو زما په خیال د ټولو ګیله به روکېږي او تاسو به ورسره برای راست خبرې اترې کوئ هغه هم ښایي خو هغه بیا اکثره داسې چې زمونږ چې بینډ پلیئرز دي میوزیشنز
هغه یو اسلام آباد کې د بل CSS کوي بل پبلک سرویس کمیشن کې ننوته دی نو هغه داسې سبقونه وایي هغې نه اوسګارېدل ډکېږي نو زموږ هغه غونډه چې دی ډېر په مشکله کې چې کله زموږ شو وي نو 2 ورځې پهله ټول حاضر شي او بیا په مشکله سره جامینګ وکړو نو انشاءالله وای نوټ چې کله زموږ داسې غونډه کېږي ول ډیفینټلی شیر تاسو سره به خامخا شیر کوو. صحیح ده صحیح ده. ډېره مننه مویز بھائی او مرګرو د مویز بھائی چې کوم سانګ را روان دی په سټرډې باندې به ریلیز کیږي. زما تاسو ټولو ته خواست دی چې ټول به د زړه د اخلاصه شیر کوي او تاسو به مجبورن شیر کوي ځکه چې مویز بھائی چې کوم ګایکی ده نو هغه داسې ده چې تاسو مجبورۍ په دې باندې چې تاسو شیر هم کوي او لایک هم کوي. نو یو ځل بیا ډېره مننه مویز بھائی د ټایم راکول او ډېره مننه مرګرو موږ سره اوسه.